خان یوسف وروره ستړي مه شئ. تړی ماشي ډېر وخت بعد لاله خان یوسف جوړې د الله رحم دی، الله دې خوشحال لره، کامیاب اوسې، سوکاله اوسې، خوشحالي دې غواړم. څنګه چل دی؟ ډېره مننه. پښه دې څرنګه ده اوس؟ موږ خو پښه ورته یې، تاسې خپه ورته یې که څه ورته یې؟ پښه و ښه ده ولا ښه ده ولا رښتیا درته وایم ورور، دغه میډیا کې تا ته خو پته ده، نه زه راځم نه ته راځې وروره. داسې یو وال پاکستاني سړی مې نه دی لیدلی و وروره، خو دا طالب زما ورور زما افغان دا دی راغی کېناستو، زه خو آزاد شلم. اوس تو ځان آزاد ګورئ کوم امریکایي چې کوم کور نه تا راوړی و، ګورئ خان یوسف کومه لاره تا ورکړې وه، زما غږ شته و ورسئ ورته په یوټیوب کې وګورئ. په هغه وخت کې چې هغه د موږ او د طالبانو ګهیځ او بیګا به م یو بل پسې بد او رد او کنځاوې کولې، دلیلونه به م ویل. په هغه وخت کې ورته دغه پکتیاوال تاسې ته ویلي چې د طالب د کور د شپې دې تا ته بلا در وګرځي ګلخانه سر د په هغه وخت کې موږ ته په جاره باندې دغه خبره کوله چې د طالب هغه طالب چې هغه سار او بیګا ماته د مرګ او د بل کیسې کوي، موږ کنځلې ورته کوو، دی ښکنځلې راته کوي. پاکستانیه ګلخانه په تا باندې د هغه طالب د کور د شپې بلا وګرځي. دا خو موږ 3 کاله مخکې لا ویلي. بله خبره یو خو زه دلته توره شپه ده، اخري چت باندې ناست یم، په زوره خبرې نه شم کولی، 1 بجه ده د شپې دلته. اوله خبره چې د افغانانو مقصد دغه و، د افغانانو چې هر چا مبارزه کوله، مطلب یې دغه و چې نور د وروزنه، نور دغه کونډې و یتیمان ستړي وو ورنه خلک. زموږ د مبارزې مطلب دغه و چې نور زموږ ماشومان یتیمان نشي، نور زموږ خویندې او میندې کونډې نشي. نو موږ خپل مطلب ته ورسېدلو. نوش جان دي چې هر چا هر څومره ځوانانو دلته قرباني ورکړي، د هغو د الله شهادت قبول کړي. او بیا هم زه وطن په دې وطن کې یم، او که دغه طالبان ما شپېته ځای حلال کړي، بیا هم ګلخانه زه یم چې د دې طالب د کور د شپې دې تا ته بلا در وګرځي. 3 کاله تر اوسه پورې ستا دروازه چا ټکولې ده؟ نه، د هېچا دروازه یې نه ده ټکولې. ما ته نن په خپله باندې آزاده ګرځې. ما ته په 2مه ورځ باندې ما ته کاري سعید خوستي صوتي وایس میسج راولېږي، پکتیاوال وروره دا تا خپل وطن ده، سوې سترګې پکې ګرځه او څوک و تا ته داسې ونه یایي چې په مخ دې څوک ګلان دي. نن بیا موبین چې هغه دا 3-4 کاله موږ څه نه ورته وویلي، څومره بد ورد م نه ورته وویلي، څومره کنځاوې نه ورته وکړې، څومره بدې خبرې م نه ورته وکړې. دم نه دې سره پکړې، نه ده سره پکړې، نه موږ سره پکړې. لیکن زه یې اوس تا ته میسج په واټساپ باندې درلیږم، دغلته یې ته دغه لایف کې واوره. د موبین غږ خو ټول پېژني چې د موبین غږ لکه د چا غږ ده. هغه موبین نن ما ته وویلي چې پکتیاوال صاحب خبر شوی یم چې مریضان دي، موټر دې پکار دي، پیسې دې پکار دي، زه په کابل کې یم او که په پکتیا کې دې پکار دي، وریم یاران شته. نو ګورئ موږ خو یا یې 2 به خدای سره جوړ کړي، 3م به مخکې تور شي. ګلخانانو ورته تاسې شرمنده وي، شرمنده یي، او له خدای هم دایما دغسې شرمنده غواړو. موږ خو که دغه طالب راجک شي او دا ټول مبارزین سټ مخې حلال کړي، هیڅ کله ګلخانه نه موږ مخکې د تا په ملاتړ کومه خبره کړې. خان یوسف علي تا په زړه یوه ورځ د شپې سیایي هغه یو طالب ته چې د ګلخانانو په لایف کې چې و، په یاد دي 2 کاله مخکې بالکل شپې 3 بجې چې بیا د هغې پاره لایف راغلو، هغه شابه چې یو طالب ته یو ګلخان وویلي چې د خان یوسف او د پکتیاوال ډایرکټ یې کنځای ورته وکړې، یا د تا هغه د بېنظیرې مور ووایم ته څوک یې چې ته پکتیاوال ته ښکنځاوې کوې. نو ګلخانانو ته موږ وایو چې اوس خو د موږ له غمه خو تاسې خلاص وئ، لا ښه لا بد لا هر رقم شي. اوس د ځان غمه وکړئ او درته له نوې سره ورته کلمه ووایئ. نورې تاسې ته ډېرې مسلې مسایل دي، د هغو موږ غمه مه کوئ. موږ که ژوندي وو که مړه وو که م سره وژل، مخکې مو هم دغسې درته ویلي وو، داسې نه چې نن د طالب حکومت ته لا هغه لا دغه نه، مخکې مو هم دغسې درته ویلي وو چې ګلخانه موږ نه ټانګه لرې چلوه، خپله ایره منډي دې وپاله، له موږ نه طالب مه ګټه وروره. نو قسمت دې ښه ده خان یوسف چې ما نټ نن دومره صحیح کار کوي، لکه زه چې په هغه کې یم خبرې مې ټولې. او اول وار ده چې زه لایب راغلم، هغه هم د تا سره راغلم. او موږ هېڅ کومه ستونزه نه لرو، هېڅ کوم مشکل نه لرو. که طالب هم وزني خونه هم ورته معاف ده، لیکن ګلخانه په تا دې
بیا هم د طالب د کور د شپې لپاره بالکل بالکل ګوره داسې ده پکتیاوال صاحب زما غږ درځي مهرباني اورم داسې ده ورور مې زه د غول خان ته دا خبره کومه چې زمونږ خو د شورو نه پلان دا و او اوس هم زه دا خبره کوم چې طالب غلطي واولم په غلطۍ کې زه نیوکه پې کوم ښکاره یې پې کوم ښکاره ورته یم چې ورور دغلته غلطي کړې دا غلطي مه کوه صحیح شو دویمه زمونږ د هغه طالبانو سره تر اوسه پورې ورانه ده چې کوم طالبان غواړي چې افغانستان وران کړي تر اوسه پورې جوړ نه وي ورسره خو دا کوم طالبان چې زما په ملک کې ناست دي دا زما خپل افغانان دي دا پردي نه دي که دا طالب ستا خبره مونږ دې مړ کړي که زه یې وجلې پکتیاوال یې وجلې نو دیو ته بیا سخته نه وه بس ته نظام دیو سره و دیو ته سخته نه وه نظام دیو سره دی په سکندونو کې دا خانصب دې ځینه وړی شي په سکندونو کې هر مبارز دې ځینه وړی شي خو د طالب مطلب وجل نه دی د طالب مطلب دا دی چې وروره زه امن غواړم دلته اوس داسې خلک دي خان یوسفه چې تر هغې ورځې پورې له طالب سره جنګېدل تر اخرې ورځې پورې طالب هغو ته تر اوسه ګل نه ده ورپورې کړی چې کوم حقایق دي خوشحال سادات څوک هو دی لغمن امنیه قومندان ګوري هغه په خپله ویډیو خپله خبرې کړې دي چې حتی زه له خپل اتاق نه نه یم بې ځایه شوی چې دا دومره ورځې وم هم دلته وم او نور ګلخانانو ورته تاسې بل چېرته ساعت تېر کړئ هغه هندوستان و ابھی درې ټوپک راواخلئ چې هم شام کی نماز دلی میں پڑھیں گے اور صبح کی نماز بمبئی میں پڑھیں گے زموږ له غمه ورته تاسې خلاص زموږ په سره وزل کم سره معاف کول زموږ د خپل کور خبره ده هو که تاسې ځان ته افغانان یئ او ځان ته د احمدشاه ابدالي لمسي یئ حق لرئ چې زموږ په منځ کې کار راولرئ زموږ ای زنده باد او که تاسې چیرې خپل نیکه جنا بولئ ول جنا سره خورئ چې تاسې لا لموږ نه طالب ګټئ لا موږ له طالب نه ګټئ زنده باد سمه ده خان یوسفه ښه شپه ولرې او خوشحاله اوسې ورور الله دې خوشحاله رسي نیمه شپه کې ته پیدا شوې خوند دې وکړو ډېر وخت بعد ما یو څه مریضان دي له هغو سره لږ مصروفه یم زه به انشاءالله الله دې خیر کړي به تاسې ووینئ چې په دغه کابل کې به لایب راځم او دغه کابل به تاسې ټولو باندې وینم ښه شپه ولرئ انشاءالله ډېره زیاته مننه ورور خوشحاله اوسې آباد اوسې الله دې خوشحاله لره کامیاب اوسې مننه ډېره زیاته